بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شريف آية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم زمان خوگ اسلام عزت مند مشرانو کشرانو دوستانو رونو په بعضی جمعو کې راته زه د قرآن عظیم الشان د بعضی سورتونو معنا تفسیر مقصد او د هغې هغه فضیلت بعضې وخت زه بیانوم نو هغې کې مې یو د درې مقصده وي او هغه مقصدونه مې ټول د الله د رضا دپاره وي یو مقصد مې پکې دا وي چې دا کم والو صورتونه دي د قرآن شریف نو دا اکثر د ائمه حضرات چې کم زمونږ امامان دي دوی یې په مانځه کې وایي نو چې په مانځه کې وایي نو موږ ورته غوږ ایښي نو موږ هغه مزه کوي هغه خوند کوي او هغه الله ته قبول دی چې د دې مونځ په مقصد او په معنا باندې تپېږي او که د مونځ په مقصد او په معنا باندې تپېنی نو ټیک د هغه فرض خو دې ادا شو خو چې دا مونځ د کم مقصد دپاره الله موږ له رالیږلي د هغه مقصد ته په انسان نه رسي او هغه مقصد څه شی دی هغه ډېر مقاصد دي خو د ټولو نه لوی مقصد او د ټولو نه اهم مقصد او اوچت مقصد دا دی چې موږ د خپل رب ته ورنږدې شو ځکه د رب حکم دی که نه نو چې ته د چا حکم ومنې نو په هغې هغه خوشحالیږي که نه نو دا مونځ د الله حکم دی خو د دې مونځ مقصد څه دی چې دا تاسو پکې دومره ډېر سبق وایې سورت فاتحه پکې ووایې بیا پکې سورت ووایې بیا سبحان ربی العظیم وایې بیا سبحان ربی الاعلی وایې بیا تحیات وایې دې کې څه وایې تاسو نو د دې په مقصد لږ ځان پې یول پکار دی نو یو مقصد مې د دې صورتونو چې دا کم واړه صورتونه راته زه بیانوم یو دا مقصد وي چې تاسو مانځه کې دا ائمه وي نو تاله به بیا خوند درکوي ځکه ته پې پوه شوي یې نو یو مقصد مې دا وي دویم مقصد مې دا وي چې
قرآن الله رب العالمین منگ او ستاسو د هدایت دپاره رالیږلی دی، د رهنمایۍ دپاره رالیږلی دی، د کامیابۍ دپاره رالیږلی دی، او دا کامیابی یوازې د آخرت نه د دنیا هم ده. نو دې قرآن کې الله موږ ته څه ویلي دي، څه غواړي، د دې څه مقصد دی؟ نو دویم مقصد مې راته دا وي چې یاره دا خبرې دا قرآن ویلي کېږي چې دې کې موږ ته الله رب العالمین څه ویلي دي. نو چې دغه خبرې زمونږ او ستاسو په ذهن کې کله رالی، د قرآن خو یو آیت خو پرېږده، یو حرف دا د انسان د کامیابی او د کامرانۍ لوی ضامن دی. ضامن موږ څه ته وایو؟ ضمانت کړی شوي، یعنې د دې په ذریعه به انسان الله ته رسي. نو زده کړه په موږ او تاسو باندې لازم ده. نو د دې د وجې نه ته د بعضې صورتونو زه په دې جمعو کې بیان کوم. پکار دی دا یاد ساتئ چې الله دا قرآن را لیږلی دی د الحمد نه تر د والناسه پورې. نو موږ له پکار دی چې موږ په دې ټولو ځان پیکو. خو دا زموږ بدقسمتي ده، دا زمونږ لویه بدقسمتي ده، دا زمونږ لویه کمزوري ده چې موږ په قرآن باندې ځان نه پیو. نو چې څومره د قرآن نه لرې کېږو نو دومره موږ د بربادۍ او د ناکامۍ په لارو باندې روان یو. نو دا خو زمونږ په موږ په علماو باندې دا لازمه ده چې دې خلکو ته د دې قرآن بیان وکړي، او په خلکو هم دا لازمه ده چې د دې علماو نه واوري. خو دا موږ بدقسمته یو. ته به یې څنګه بدقسمته؟ نو د بدقسمتۍ لویه نښه خو دا وګورئ چې تاسو په دې خپل مساجدو کې وګورئ. دلته خو شکر دی خلک ډېر راشي، خو زموږ په دې مساجدو کې د جمعې جمع هم 1 صف یا 2 صفه وي. ولې؟ موږ زده کړه نه کوو، د زده کړې په طور باندې نه راځو. نو د هغې په وجه باندې موږ د الله نه نور هم لرې کېږو. نو کوشش به زموږ او ستاسو دا وي چې څومره علماو ته کېناستو، د هغوی خبرې م واورېدې، انشاءالله دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي. الله دې په دقې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. چې کومه سلسله راته بعضې جمعو کې زه بیانوم د صورتونو، په هغې سلسله کې نن د یو صورت بیان راته کوم. د قرآن شریف په ژبه کې او د قرآن شریف په لهجه کې دقې صورت ته سورة الشمس وایي، سورة شمس. دا د 13مې سپارې کې یو صورت دی او په 15 آیاتونو باندې مشتمل دی. مکه مکرمه کې نازل شوی دی. خو د دې صورت یو 3 مقاصد واورئ او ډېر زبردست مقاصد یې واورئ. یو خو دا واورئ چې دې کې الله رب العالمین د یو ډېرې لویې مطالبې موږ او تاسو ته حکم کړی دی، او بیا راته دا ویلي دي کو دقه مطالبه تاسو ومنله نو کامیاب به یې، سربالا به یې، د کامیابۍ په لویه پوړۍ به ختلی یې، او که نه منله نو د ناکامۍ لوی دلدل ته به پروزې. خو دلته زه یو خبره کومه او دا خبره به د زړه په غوږو باندې لږ روړجانه واورئ چې د کامیابۍ دا لاره یې موږ ته ښولې ده چې تاسو به کامیابیږئ. نو د دې کامیابۍ نه مخکې دا یو خبره واورئ، دا ډېره عجیبه ده. د دې کامیابۍ نه مخکې الله رب العالمین قسمونه خوړلي دي، قسمونه، او څو قسم یې خوړلي دي. دا یو ناشنا خبره واورئ. دا ګورې زه راته څه دا ناول او ډایجسټ نه نیم لګیا، دا د الله رب العالمین کلام دی، کلام. او دا صورت تاسو ته مو وي اکثر امامان یې په دې جمعه کې هم وایي او په دې منځونو کې هم وایي، او تاسې اورم، او اکثرو ملګرو ته دا صورت یادم دی، خو په مقصد باندې نه یې پی. نو د هغې لویه خبره دا ده چې موږ هغې کامیابۍ ته نه رسو. اوس چې الله د کامیابۍ دا لاره موږ ته ښولې چې ته به کامیابې، نو زمونږ او ستاسو دپاره یوه خبره هم د الله دا کافي وه چې الله وی ته کامیابې، خو تا چې دا چل وکړه بس دا زمونږ دپاره کافي وه، او ته ناکامې کو تا دا چل ونه که دا زمونږ دپاره کافي وه. الله داسې ونه وي، بلکې الله رب العالمین د دې کامیابۍ او د ناکامۍ ښودلو دپاره
الله رب العالمین یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ نه اووه نه 11 قسمه الله خوړلي دي. الله اکبر. ته د الله په ذات یقین وکړې فاروق جانه چې دا صورت زه بعضې وخت ویم نو دا بدن مې اورپي چې الله 11 قسمه وخوړل. د الله د قسم ته اډو ضرورت شته هم نه چې الله وایي یو ښار کوه ښه بس د الله رب العالمین خو حکم داسې حکم دی چې هغه لاین آف آرډر دی. بس الله وایي کوه ښه. خو الله د دې نه مخکې 11 قسمه وخوړل. د 11 قسم نه پس بیا جواب قسم دغه کړی دی چې کامیابي په څه کې ده. نو دا خبره ډیره زیاته اهمه ده. دا خبره ډیره زیاته ضروري ده. ناول الله 11 قسمه وخوړل بیا د کامیابۍ لاره وښوله چې کامیابېږي به په دې باندې. او که چېرې دا لاره د اختیار نه کړه نو تباهی. خو تباهي دې څنګه ده؟ نو دا په قرآن شریف کې د الحمدلله د اواله تر د والناسه پورې الله مختلف قومونه راوستي دي. خو په هغې قومونو کې د یو قوم بیان کړی دی چې هغوی ونه منله نو هغې قوم سره ما څه چل وکړو نو د هغې قوم قسم الله بیا بیان کړې ده. واقعه یې بیانه کړې ده. اشاره یې ورته کړې ده. قسم الله خوړلی دی. بیا د قسم نه پس الله د کامیابۍ لاره ښولې ده. او که دې ونه منله نو الله وی تباه کوم به دې څنګه به دې تباه کوم. نو د یو قوم بیان الله کړی د هغه قوم درته زه بیانومه چې هغه قوم الله د تباهۍ په کومه لاره باندې وروستي دي چې نه یې ده منلې. نو ګویا ما ته وګورئ بس هغه صورت شروع کومه. ګویا د دې خبرې دا مقصد دی چې دا کامیابي ګوره ډېره زیاته ضروري ده. دا کامیابي ګوره ډېره زیاته اهمه ده چې الله اول 11 قسمه اول 11 قسمه الله خوړل بیا د کامیابۍ لاره وښوله. او که ناکام شو نو الله وی بیا به د داسې بربادوم د یو قوم بیان یې کړی دی. نو وروڼو موږ به خپل دقې کامیابۍ دپاره هر قسمه سرتوړ کوشش کوو چې موږ او تاسو هم کامیاب شو. الله دې دقې کامیابۍ له موږ او تاسو راولي. دا د قرآن شریف صورت دی صورت شمس. شروع الله رب العالمین داسې کړې ده چې اول الله قسمونه خوړلي دي. نو قسمونه یې څنګه خوړلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله وی والشمس وضحاها. خو دلته یو خبره یاده ساتئ. الله دلته په نور قسم خوړلی دی. د هغې په رڼا یې قسم خوړلی دی. بیا نور قسمونه هم خوړلی دي خو په مادي شیزونو باندې خوړلی دي. دا یاد ساتئ الله لاین آف آرډر دی. الله هر څه کولی شي او په هر څه قسم خوړلی شي. ما او تا دپاره دا جایز نه دي چې سیوا د الله د نوم نه علاوه په بل قسم وخورو. دا به څه ده یاد ساتئ. د الله د نوم نه علاوه په بل قسم ناجایز دی حرام دی. دا زه د خپلې پښتني معاشرې خبرې کوم. زما د په پیر بابا قسم وي. پیر بابا ښه انسان دی. زه د هغه تکذیب نه کوم نه د هغه سپکوالی کوم. خو په پیر بابا قسم نه کیږي. په پیر بابا قسم نه کیږي. زما د کاکا صاحب وي. زموږ بعضې خلک وي په کاکا صاحب باندې قسم نه کیږي. زما د نیموړی بابا وي. ما د پیغمبر علیه السلام وي. بعضې وایي زما د مور په سر قسم وي. بعضې وایي زما د پلار په سر قسم وي. بعضې وایي زما د ستا په سر قسم وي. دا ټوله ګناه ده. دا به وایه نه. قسم به صرف د الله په ذات باندې هم د ضرورت په وخت کې. هسې به څه قسمونه به هم نه خورئ د ضرورت په وخت کې. نو الله قسمونه خوړلي دي خو په الله دپاره هر څه جایز دي. زموږ دپاره د الله د ذات نه علاوه بل څوک جایز نه دی. نو الله قسم خوري والشمس وضحاها. زما د قسم وي په نور باندې او د هغې په رڼا باندې. نور تاسو ګورئ دا د راختلی دی او تاسو یې وینئ. د الله رب العالمین د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی. دا انوار د الله رب العالمین د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی. او زمون مخلوق ته ډیر زیات ضرورت دی. موږ مخلوق ته ډیر زیات ضرورت دی. زه درته بیانومه. خو دا انوار د الله د قدرتونو یو لویه نښه ده. ته به وایې څنګه؟ نو خیر دا خو د دې ماهر فلکیات چې کم د دې افلاکو ماهرین دي د هغوی نه تپوس وکړئ. خو زه یې تاسې مختصر ویمه چې موږ او تاسو برکته جي صاحب په دې دنیا کې اوسو نو د دنیا دا ځمکه ډېره زیاته خوره ده چې کوم ځای کې اینډ آف دی ورلډ د ځمکې هغه آخري حد د موت تا ته نه دی معلوم.
په سوونو په زرګونو کیلومیټره په لکونو کیلومیټره دا دنیا پیلاو ده، خو چې په دې کومه دنیا کې موږ اوسو که نه، نو د دې دنیا نه دا انوار ستا دا ساینسدانان وایي چې 14,00,000 چنده لوی دی. الله اکبر. زما په دې بدن ویښتو درېږي 14,00,000 14 چنده نه 1400 نه اسا جانا 14,000 نه 14,00,000 چنده دا انوار د دې ځمکې نه لوی دی. الله اکبر. رڼا یې موږ او تاسو ته رارسي په څومره وخت کې رارسي؟ یو څو سکنډه زموږ دا 14,00,000 چنده لوی دی او کوم ځای دی زموږ ستا د تصور نم بهر دی، زموږ ستا د سوچ نم بهر دی. خو هغه رڼا الله رب العالمین دې انوار له دا طاقت ورکړی چې په څو سکنډه کې دغه نر دا رڼا موږ ته رارسي. دا د الله د قدرت لویه نښه ده. نو الله پې ځکه قسم خوري. یو دا شو. دویم نمبر دا ده چې ته وایې د الله د قدرت نښه ده، نو فایدې هم ډېرې زیاتې دي. ستا د دې انوار نه زموږ د بدن ته د بعضې څیزونو ضرورت دی. په هغې کې یو د مختلف ویټامینو ضرورت دی. یو ته ویټامین ډي وایي، ویټامین ډي. په دې دا ډاکټران خپېږي. زما او ستا بدن ته چې د دقې ویټامین ډي ضرورت دی، نو دا ته په ټیپرو باندې اسده نشي حاصلولی، دا ته په مولو او په چرګانو په دغه په مټرو نشي حاصلولی، دا به د دې انوار نه تا ته حاصلېږي. نو یو فایده خو دا ده چې زمونږ او ستاسو د بدن بقا دا په دې انوار باندې ده. یو. دویم نمبر دا ده چې زمونږ دا اډوکې دي، اډوکې د دې اډوکو د مضبوطوالي دپاره د دې انوار موږ او تاسو ته ډېر زیات ضرورت دی. کو دا انوار نه و زما ستا اډوکې بدن بعضې وخت نور وي، خو زمونږ د دې بدن نه هغه حس الله وباسي، نو د بعضې خلکو د بدن اډوکې هغه رجیږي، هغه رجیږي. نو د دې انوار دویم نمبر فایده دا ده چې دا دغه زمونږ د بدن د اډوکې دې سره مضبوط دي. او دریم نمبر فایده دا ده، دا ګورې زه ستاسو د دې ساینسدانانو د دې ډاکټرانو خبره کوم، د شریعت او د دین هغه خبرې بدلې دي. زمونږ او ستاسو په دې بدن کې قوت مدافعت دی. قوت مدافعت د یو څیز رامنې کول داسې مرضونه دي چې هغه ستا په دې بدن حمله کوي، خو ستا په دې بدن کې ورته قوت مدافعت و انګلیش کې ورته څه وایي تیمور جانه؟ لالا. دا قوت مدافعت دا ستا د بدن کې د دې نور د برکته دغه قوت مدافعت موجود دی. خو دا نه وي یعنې په موږ به زر دا مرضونه اثر کوي، نه د نور دا منې کړي دي، د نور دا منې کړي دي. او دغه شانې نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي. دا یې دا ګورې ستاسو ساینسدانانو خبره کوم. زموږ دا بارانونه راځي، لکه اوس الحمدلله بیګا د رحمت نه ډک باران شوي دی. الله زموږ دپاره د رحمت وګرځوي. دا باران چې کیږي نو دا باران داسې نه چې دا اوبه موږ باندې راوورېدي. دا ستا د ساینسدانانو دا ستا د کوم چې د ماهر فلکیات دوی وایي دا د سمندر نه آبي بخارات اوچت شي، آبي بخارات اوچت شي، چې هغه آبي بخارات اوچت شي هغه په وریځو کې بدلی شي او هغه وریځې راوشي پتا. نو دا آبي بخارات چې ستا دپاره دا سمندر جوړي دا د دې انوار د برکته جوړي. نو نورې پیدې ویم، خو زما نورې پیدې دا پرېږده. شیشې دې ولې اخیستې دي شیشې؟ نو د هغې د برکته تا ته دا د بجلي میلاویږي، خشته مزیداره بجلي د دې انوار د برکته. چې کله را باندې انوار را نه شي وي شیشې کار نه کوي. العالمین وی چې زما د قدرت لوی مظهر دی نو والشمس وضحاها، زما د قسم وی په انور او زما د قسم وی د دې په دې رڼا باندې. دا شو. والقمر اذا طلع، دا راته مختصر ویم، هغه د جمعې هغه په وخت پکې تیرم شو. والقمر اذا طلاها، او زما د قسم وی په سپوږمۍ باندې اذا طلاها چې دې پسې رست روخیږي. د څوارلسمې سپوږمۍ، د څوارلسمې سپوږمۍ دې انور پسې دې خوا نور پروزي، اخوا خشته مزیداره رکیبې سپوږمۍ روخیږي. نه الله وایي زما د قدرت دقه ډېره لویه نښه ده. او د هغې هم ډېرې پیدې دي. لتعلمو عدد السنین والحساب، ته پې لګیا حساب کتاب هم پکې
ستا دا د روژه راله او دا د روژې ته یو میاشت دقې میاشتو باندې حساب کتاب کې لګیا دی. او دویم نمبر فایده دا ده، دا راته زه ګورې ستاسو د ډاکټرانو خبره کوم، نور کوم کتابي خبرې راواغېستې نو جمعې به تېرېږي، د دې هغه پیدې به ختمیږي نه. دویم نمبر خبره دا ده چې د دې سپوږمۍ په ذریعه باندې موږ او تاسو لګیا یو دا میوې خورو، دا دانې خورو، دا سبزیانې خورو، دا وغیره، دا هر یو څیز یو خپل خپل مزېدار خوند دی او مزه ده. اوس دا خوند پکې الله څنګه راولي؟ دا ستا دا سیزدانان وایي، ستا د سیزدانانو خبره کوم چې دې میوه کې دا خوند اچول دا د دې سپوږمۍ د برکته کېږي، دا ستا د سیزدانان وایي. علی هذا القیاس صبره ته دقه ویمه. نو الله رب العالمین دویم نمبر خبره دا کوي چې والقمر اذا تلاها، زما د قسم وي په سپوږمۍ باندې چې دا روخیږي. والنهار اذا جلاها، خبرې مه کوئ، والنهار اذا جلاها، کو ترتیب کې غلطېږم فاروق جان راته وایه. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، او زما د قسم وي په ورځ باندې اذا جلاها چې دا ښکلې مزېداره رڼا شي. وګورئ څومره ښکلې رڼا ده. الله رب العالمین ور روخیږو، رڼا شوه، ورځ یې راله ښکلې رڼا کړه، تا ته پکې هر څیز واضح ښکاري. دا الله وی زما د قدرت لویه نښه ده او که نه ده؟ خو زه ټوله شپه ټول عمر شپه راولم. وایه فاروق جانه قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیها فلا تبصرون. فاروق جانه الله وی کو ټول عمر ما شپه راوسته، څوک شته چې ورځ راولي؟ قل ارأيتم ان جعل عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. عقل نه کار نه لې، کو ما ټوله شپه شپه کړه، څوک شته چې ورځ به کي؟ ما ټوله ورځ کړه، څوک شته چې شپه به کي؟ نو ورځ او شپه را روانه ده. الله وی زما د قدرت لویه نښه ده او که نه ده؟ والنهار اذا جلاها، زما د قسم وي په ورځ باندې چې کله دا ښکلې مزېداره رڼا خوره کړي. واللیل اذا یغشاها، او زما د قسم وي په شپه باندې اذا یغشاها چې هر څه پټ کي شاباس. شپه چې راشي نو اسد جان خپله ګوته م راته په تیاره کې نه ښکاري، ولې الله هر څه پټ کړل. نو شپه م د الله رب العالمین د قدرت لویه نښه ده، ځکه الله پې قسم خوري. واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. الله بل قسم دا خوري، زما دې په دې اسمان باندې قسم وي او زما دې په هغې ذات باندې قسم وي چې کوم ذات د اسمان جوړ کړی. الله په خپل ذات قسم. اسمان ته وګورئ څنګه اسمان دی. نو خدای پاکه نو وخت چې وي نو زه به تاته ویم چې د الله رب العالمین دې قدرت ته وګوره. خو به د قرآن شریف آیات ځان ته راړه وه، د قرآن شریف آیات ځان ته راوله وه چې دا اسمان الله په کومه طریقه پیدا کړی دی. ته پکې څه کوږوالی معلومولی شي؟ وایه تبارک الذي وایه بیده الملک وعلى كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا الذي خلق 7 سماوات طباقا. و اسمان الله پیدا کړی دی. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، څه کوږوالی پکې معلومولی شي؟ وګوره ورته ما ترى من خلق تفاوت فرجع البصر، مله یو ځل ورته بیا وګوره پکې معلوم که کوږوالی. ثم ارجع البصر، بیا ورته وګوره، بیا ورته وګوره، بیا ورته وګوره. ينقلب الیک البصر خاسئا، تاله به خپل نظر راځي واپس، خو هغه به څه شي وي؟ نامراده به راځي تاله، ته پکې هېڅ قسمه کوږوالی نشي پیدا کولی. نو الله وی زما د قدرت نښه ده او که نه ده؟ والسماء وما بناها، زما د قسم په دې اسمان باندې او د دې په جوړېدونکي باندې. وایه والارض وما طحاها، او زما د قسم په دې ځمکه باندې چې تاله مزېداره خوره کړې ده، ستا د ضرورت مطابق یې جوړه کړې ده. زمونږ برکت خان راغلی د سوات نه، خدای کو چې دسې طلاق شو پوټي په غر خطي نشو، دا لوړه ده او دا جوړه ده او دا پلانکي ده او دا ډنګرې ده. نه، ځمکه الله رب العالمین همواره ستا د ضرورت دپاره ښکلې جوړه کړې ده.
والارض وما طحاها ته په خپل زندگی لګیا دی خپل ضروریات زندگی په خپل نور د ازمکه مله چې د الله قدرت اړې ته به د ازپ اوسم څنګه د ازمکه ګورې دا ګول د ګول دا ستاده زندانان وي خو الله ستا دپاره یو مقدار دپاره خوره کړې ده ته ته لګیا یې خپله فایده لې د الله د قدرت وي یا نښه ده وکړو نه د فاروق جانه وایه والارض وما طحاها زما د قسم وي په دې ځمکه باندې او د دې چې چا خوره کړې زما د په هغه ذات باندې قسم وي دا قسمونه یاد ساتئ ګورئ دې د جواب قسم څه ده ونفس وما سواها او بیا الله قسم خوري زما د ستا په دې وجود قسم وي چې تا الله د کوم قدرتونو وما سواها او چې کوم ذات برابر پیدا کړي تا په دې خپل وجود چېرته سوچه زه ته بعضې وخت ستا د وجود متعلق بعضې خبرې کومه زمونږ دا وجود د الله د قدرتونو لویه نښه ده د الله د قدرتونو لویه نښه ده دې سر ویښتونه راواله تر د خپو د دې نوکه پورې د بدن یو اندام د الله د قدرت لویه نښه ده معمولی شان تا کې فرق راشي قسم دې دا زما نوک دې نوک سجانه چې کم رب ماله دا نوک راکړی دی هغه رب خو راکړی دی خو که دا ټول مخلوق راجمع شي داسې نوک ماله نشي راکولی داسې نوک ماله نشي راکولی دا د نوکه پورې خبره کوم ګوته پرېږده بند پرېږده لاس پرېږده مټې پرېږده سر پرېږده سترګې پرېږده غوږونه پرېږده سپېږمې پرېږده زړه پرېږده او دقه شان پلپوس او معده وغیره دا پرېږده ستا له به څوک داسې درکړي الله وایي ونفس وما سواها ستا دقه ښکلي وجود چې چا برابر کړی دی په هغه ذات مې د قسم بیا الله رب العالمین وایي ته خو مې پیدا کړې 11 قسمه الله وخوړل دلته یې ته یو خبره را مخکې کړه نو اوس چې دا دومره قسمونه الله وخوړل الله وایي فالهمها فجورها وتقواها ته مې پیدا کړې دې دنیا کې نو بیا مې تاله یو اختیار درکړ بیا به تاله یو اختیار درکړه او هغه اختیار څه شی دی تا ته لاره وښوله فالهمها ویښوله تا ته زه هغه طالبانو هغه معنا نه کوم ستاسو هغه معنا کوم فالهمها فجورها وتقواها تا ته ښه لاره مښوله او تا ته بده لاره مښوله او هغه د قرآن او د حدیثو په ذریعه باندې اوس ستا خوښه ده ته کومه لاره اختیار یې دا تاله اختیار درکړه لکه بالفرض وخت ملاغه دی لاړه یو مثال درته فاروق جانه ویم دا زموږ ستا دا نظر دی ما تاله اختیار راکړه دا نظر استعمال کا اوس دا اختیار یم راکړه چې دا نظر استعمال کا ته د خپلې مور ته خپل پلار ته د رحم او د کرم او د مهربانۍ په نظر باندې وګوره چې دا زما مور ده او دا زما پلار دی تا ته یې لاره ښولې ده دا زما مور ده او دا زما پلار دی او زه د دوی نه پیدا یم او تا ورته د رحم او د کرم په نظر باندې وکتل نو ګوره دا نظر دی تا ته الهام کړی دی د ښه او د بده د خیره ته دا چې دې مور ته وګوره د نظر او د کرم په نظر باندې ورته وګوره نو زما د خدای په ذات باندې قسمي د رسول الله مبارک د حدیث دلاندې دقه یو ځل کتلو باندې به الله تعالی د یو حج او د عمرې قبول کړي شوي ثواب الله درکړي تا الله وکتل تا دا طریقه ده او همدا نظر دی او ته بار ته ووتې او پردی یو خور او پردی یو لور او پردی یو مور را روانه ده دې خوا دې مور ته وکتل الله رله د حج او د عمرې ثواب درکړ فالهمها فجورها و د تقوا لاره او فجور یې دار ته وکړه چې دقې ښځې ته دې وکتل نو د رسول الله مطابق د حدیثو مطابق دا دغه دی چې پردې زنانه ته د شهوت په نظر وکتل نو عینان تزنیانې ستا د سترګو زینا وکړه فالهمها فجورها و تقواها دواړه لارې راته وښولې اوس به دا تیز ده کې اوس چې د عمل وکړو د الله دې ومنل او د الله رب العالمین احکاماتو باندې د عمل وکړو نو څه چل به وشي چې چا دغه احکامات ومنل د الله یرې په دې زړه کې راوسته دی انسان کامیابي ومونته نو قد افلح دا 11 قسمه چې الله وخوړل د هغې جواب قسم دا دی چې قد افلح من زکاها کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک ځان یې پاک 11 قسمه الله وخوړل
د 11 قسمونه پس جواب قسم دا دی. ګورې کامیابي هغه ده چې تا ځان پاک قد افلح دا هغه جواب قسم دی چې 11 قسم یې راته مخکې وخوړل. نورونو دا خبره ډېره اهمه ده چې قد افلح من زکاها، کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک د څه نه پاک، ما ته وګورئ د شرک نه پاک. الله سره څوک شریک نه کړ چې زما رب دومره لوی دی زه به ده سره څوک شریک کوم. ځان یې دا کفر نه پاک، دا دویم نمبر سټیج دی. دریم نمبر دا دی چې ځان یې د غټو ګناهونو نه وساته، پاک یې که ځان یې د وړو ګناهونو نه وساته، دا سړی افلحا. فاروق جانه فلاح څه ته وایي؟ کامیابی ته. فلاح څه ته وایي؟ کامیابی ته. تا ته به اوس دغه نه وایي، تیمور جان به راته نه وایي چې حی علی الفلاح، ای کامیابی له راشه، فلاح لراشه، کامیابی لراشه. حی علی الفلاح قد افلح، دا سړی کامیاب دی، سربالا دی. دا دا څوک کوئی جواب را لراکې؟ او زه دومره چغې وام نیمه ګنټه مې وې ته ما ته یو خبره نشي کولی. دا څوک وایي؟ په مینه ووایه. دا څوک وایي؟ الله وایي. دا ستاسو په دې خولې باندې ذکر راولم چې دا کامیابی دا خبره الله کوي. قد افلح من زکاها، چې چا دا خبرې ځان کې راوستی د شرک نه، د کفر نه، د ګناه نه ځان وساته، دی کامیاب دی. وقد خاب من دساها، او ناکام دی او برباد دی چې چا ځان پلیت کا، چې چا ځان خلوب کا، پلیت یې که، دا ناکام دی. په شرک، په معصیت، په ګناه، په کفر، په ګناهونو ځان ککړ کا. الله وی تباہ و برباد دی. دا الله وی الله وقد خاب من دساها، تباہ و برباد دی هغه کس چې ځان یې خلوب کو، په دې ګناهونو کې ځان راوست. اوس رونو دا څوک وایي؟ جواب راکې. او الله یې څنګه وایي؟ الله یې داسې نه وایي چې قد افلح. الله د دې نه مخکې 11 قسم وخوړل. یا دا جواب قسم ډېره هم دی. ما خو تاسو وایي د الله قسم ته ضرورت هم نو، خو یو نه، دوه نه، درې نه، 15 نه، 7 نه، 11 قسم الله وخوړل چې ګورې ځان کامیابۍ ته راوله. د توحید دا کلمه ووایه، د کفر نه ځان وساته، د معصیت د ګناه نه ځان وساته، کامیاب به. او که د معصیت او د ګناه او د کفر نه دې ځان ونه ساته، تباہ او بربادي. مثال یې راته ووایه. الله وی ډېر دي مثالونه، ډېر دي. یو مثال راته وایي، یو مثال یې دا وره چې کذبت ثمود بطغواها، یو قوم تیر شوی دی، هغې ته به ثمودیان وي. قرآن شریف کې وایه فاروق جانه په 8 سورتونو کې د دوی مفصله واقعه ده. اوس وخت نشته چې زه راته هغه واقعه بیان کړم، صرف هغه اجمالا خبره به راته وکړم چې ثمودیانو الله وله ناشنا باډې ورکړې وي، طاقت یې وله ورکړو، کورونه به یې داسې جوړول چې وتنحتون الجبال بیوتا فارهین، او نور آیاتونو کې راغلي غټ غټ داسې کورونه به یې جوړول چې د دې آیات هغه آخري مقصد به راته دا بیان کړم چې حیران به وته خلک. او ستاسو د پښتنو په ژبه کې به دا وویم چې سر نه به یې ټوپۍ پرېوته. ولې؟ کورونه په غرونو کې ځان له جوړ کړي. دا الله په قرآن کې وایي. داسې طاقتور قوم و، داسې مضبوط قوم و، هر قسم راحت ولا الله رب العالمین په قرآن کې په 8 سورتونو کې الله د دې بیان کړی. ما ولا ورکړو. نافرمانی شروع کړه، کفر یې شروع کړه، د الله رب العالمین بغاوت یې شروع کړه، ځان یې پاک نه کو. وقد خاب من دساها، په دې ګناهونو کې ورلل. صالح علیه السلام ورته الله رب العالمین راولېږه چې دا شی مه کوئ، تباہ و برباد کیږي. هغوی وی نه کوو به. وی الله وی الله وی کوم الله؟ وی هغه بره ذات چې دی. وی د دقې الله د دې ذات یو نښه خو راولېږه که نه، ستا د پیغمبرۍ دلیل به څه وي؟ وی څو کمه ما ته وګورئ. وی زمونږ د سترګو دلوان دی به یو اوښه پیدا کړي. دا الله په قرآن کې په 8 ځایونو کې ویلي دي اوښه به پیدا شي. بیا د هغې نه پس زمونږ مخې ته به زمونږ مخ کې لنګه شي، بچی به پیدا شي.
موږ به ستا قدرت ستا د رب قدرت ومنو. اقا شانو شو دا الله په قرآن کې په اتو سورتونو کې بیان کړی دی. الله رب العالمین یو عجیب الخلقت اوښه پیدا کړه، د غر اولقېده، د غر نه اوښه راووته او د دوی د سترګو وړاندې هغه لنګه شو بچی یې راوړه، دوی په خپلو سترګو باندې ولیده، لګیا و د هغوی دپاره هغه به دغه وي دا ما د الله نښه تاسو له راوړه، د دې دپاره به م خوراک به م کو او خپل سکاک به م کوي. قرآن شریف کې الله په مختلفو صورتونو کې وخت کم دی، زه راته هغه تفصیلي واقعه به بیا چېرته بیان کم، خو الله رب العالمین وی ولکم شرب یوم معلوم، تاسو هم د خپلو چینونه یو ورځ دوی له مقرر کړه، یو ورځ دغې اوښې له مقرر کړه. هغه ظالمانو الله دا قدرت ونه منه چې وی نه منه، هغه اوښې راواغېشته، هغه اوښه د هغوی یو ظالمو هغه مړه کړه، حلال یې کړه، هغه بچی یې وله مړ کړه. قدار ابن سالف د هغه غالبا نوم دی، او چې هغه اوښې مړه کړه او د الله د قدرت او د طاقت ته ځان ور مخکې کو، ځان یې پاک نه که ځان یې پلید کو، نو الله رب العالمین ورته اوس په دوی عذاب راځي. نو دا ټول الله په قرآن شریف کې بیان کړی دي. فاخذتهم الرجفة یو ځای کې دا دی، او فاخذتهم الصیحة حضرت جبریل علیه السلام پې چغه وواله او د هغې نه پس پې چغه خو داسې نه وه چې دا او به وي، داسې چغه وي، داسې چغه چې د انسان دا زړه بار ته روځي. بعضې وخت تاسو وینئ دا جهازونه وي د انسان دا زړه بار ته روباسي، چغه وي، داسې مضبوط اواز کوي چې هغه اواز به څنګه الله د هغې دغه کوي چې فاخذتهم الصیحة چغه مې پې وواله، جبریل علیه السلام پې چغه وواله، د دوی دا زړونه بار ته راووتل. او بل ځای کې الله وی زلزله مې پې راوسته، هغه قوم مې داسې کړل چې هغوی لاندې او آبادی پې د پاسه. قرآن شریف کې د هغې بیان دی. نو الله رب العالمین غرق او تب ولې ځان یې پاک نه که، الله وی داسې مه کوه، تم لرې نه کو ته زما د فرمانی کې یو ځل باندې به د باندې عذاب نه راولم، جزوي به را باندې راولم. نو قد افلح من زکا وقد کذب الثمود بطغواها، دروغ ګڼه ثمودیانو د نافرمانۍ په وجې، اذ انبعث اشقاها چې د ټولو نه شقیق القلب سپیره انسان هغوی کې راغی، نه هغه اوښه ووجله. وایه فقال لهم رسول الله ناقة الله، دا د الله د قدرتونو نښه ده. ګورئ دا د الله اوښه ده، ناقة الله وسقیاها، پرېږده چې دا خپل خوراک کوي. فکذبوه فعقروها، هغوی هغه دروغ وګڼله او هغې یې مړه کړه. فدمدم علیهم ربهم بذنب، الله رونیول او د دنیا دپاره یو لوی عبرت وګرځو. هغه زلزله هم پرې راله او چغه هم پرې راله، ټول یې تباه و برباد کړل. دلته چې موږ یو کار وکړو، یو کس وو، یو کس باندې ډز وکړو، نو بیا هم لمن فرار کوي، منډې وخو ځان چېرته سید ته کوو. الله وی ولا یخاف عقباها، هېڅ پروا مې را باندې الله وی نشته. مقصد بې راته دا بیان ولا یخاف عقباها، الله وی زما هېڅ یره نشته، ومې کړل څوک به مې څوکي، هېڅ هم نشي کولی. دا د دې صورت هغه معنا او تفسیر تمام مختصر بیان کو. د دې اصل مقصد چې خبره دا وه چې قد افلح من زکاها، ځان پاک کا. ګورئ ځان پاکه، کو ځان دې پاک نه که نو الله رب العالمین وی چې هغه قوم ما تباه و برباد کړی، تا به هم تباه کړم، تا به ما څه غرق کړم. نو الله په دې صورت کې دا خبرې موږ ته کړې دي. په دقې سوچ او په دقې فکر باندې دا صورت وایې، نو یو به د الله هغه یره ستاسو زموږ په دې زړونو کې کیني چې زما رب هر څه هر وخت کولی شي. دا ګورې ما راته څه د ناول او د ډایجسټ نه قصه ونه کړه، دا د الله منظم کلام دی، عظیم کلام دی. دا صورت تاسو ته اکثر ملګرو ته به پکې یاد وي. نو دې صورت بعضې وخت تلاوت چې کوې، دې سوچ او دې فکر ته یې ګورې، مونځ به هم راله خوند درکوي او دې زړه کې به یو یار هم راځي، یو ترخه به هم راځي. او چې کله دې په دې صورت ځان پوه که، نو سې لږ خاصیت هم ګوره اسد جانه، خاصیتونه یو څو راته بیانوم. یو خو په حدیثو کې راغلی دی، یو خاصیت خو په حدیثو کې راغلی دی چې زبردست خاصیت دی. څومره خاصیت دی چې دا کوم راته ما ووی په دې سوچ دی دا صورت ووی، چې دا کوم راته ما ووی په دې سوچ او په دې تصور دی دا صورت ووی که نه،
نو ما ته وګورئ د دې ځمکې نه راواله تر د اسمانه پورې د دې ځمکې نه راواله تر او د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې دا ټوله خلا چې ته د سرو زرو د سپینو زرو ډکه کړي او دا د الله په لار کې د الله د رضا دپاره ورکړي الله به له دومره ثواب نه درکوي چې دا کم سوچ او فکر راته ما بیان کو په دې سوچ او تصور دی دا صورت یو ځل وي نو د ځمکې نه راواله اسمانه پورې د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې چې څومره سونه دې قربانه کړې د دې نه زیات ثواب به الله د دې د یو ځل په ویلو باندې الله درکړي خو دا به سوچ فکر کوئ ګورئ دقې سوچ او فکر سره به کوئ دا خو رسول الله مبارک وي او زمونږ بعضې علما وي ګورئ دا درته علما ویم او علما ډېر تحقیق کوي علما ډیر سوچ کوي علما ډیر فکر کوي نو زموږ بعضې علما وایي چې دا سوچ او دا تصور دی وي او په دې سوچ او تصور دی دا صورت وي او په دې خپل بدن دی یو ظلم چوف کړی نو بعضې مرضونه دی او ډېر خطرناک دی الله دې موږ او تاسو ساتي په هغې کې یو مرض دا فالج دی لقوه ده فالج دی دا فالج په بدن راشي د چا دا یو لاس کار نه کوي د چا دا بل لاس کار نه کوي د چا خپې کار نه کوي د چا لاسونه کار نه کوي د چا بدن داسې فالج شي چې مفلوج شي وی هلکه په کومه دې کو څه ورته وایي کومه کې پروت دی نو دا یاد ساتئ چې په دې سوچ او تصور دی دویم نمبر فضیلت یې دا وره ودې وي نو قسم بالله قسم مې راته وخوړه چې د مرګه پورې به راباندې فالج نه راځي دا یو عجیبه کمال یې دا وره وایه به انشاءالله وتعالی دویم نمبر یې دا فضیلت دی او دریم نمبر یې دا دی چې زموږ دا بعضې مریضان په هغوی باندې میرګي مرض راځي دا شی پکې مبتلا دی نو بعضې باندې میرګي مرض راځي دا زده که هلکه دا میرګي مرض راشي انسان د وس نه بعد دی دا د انسان خوښه نه وي دې په ځان باندې پی نه شي نو چې کوم انسان د ساري یو ځل دا صورت شمس وی په ده به د مرګه پورې د میرګي مرض رانی شي دی دریم نمبر کمال دی او څلورم نمبر زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله لیکلي دي چې کوم سړی دا صورت شمس تلاوت وکړي او بیا زموږ زنانه وي بعضې زنانه وي هغوی ته اسقاط حمل راشي دا حمل نو د بعضې زنانو دا حمل ضایع شي نو چې کله د زنانه حمل راغی امید یې پیدا شو او په دې دی ولا یو وزله د په دا صورت وي او اوبه دی ولا یا دی ولا پی یا دی ولا څه خوراک دم که الله رب العالمین به د دې د برکت نه د دې د حمل الله برقرار وساتي دا یو څو خاصیتونه علماو ښولي دي خو دا به هله دا کار کوي زما عزتمند درونو چې دا ګورې په کم سوچ او تصور راته مه وي په دې سوچ او تصور یې وی ګورې هله به کار کوي د الله دا لوی قدرت مخې ته ځان کول او د الله دا قسمونه او بیا دا چې الله وی کامیابی په دې کې ده چې ځان پاک کا د شرک نه د ګناه نه د کفر نه د معصیت نه د وړو ګناهونو نه کوشش وکړه د غټو ګناهونو نه کوشش وکړه د وړو ګناهونو نه چا ځان پاک الله وی دی کامیاب دی دا الله وی خو که په دغې ګناهونو کې مبتلا یې نو الله وی ګورې تباه و برباد نو دې ته به مونږ ستاسو انشاءالله سوچ کوو او چې دا علما یې په مانځه کې وایي لږ دقه سوچ او فکر ورته کوئ چې زما دا رب مونږ ته څه وایي او څه غواړي چې په دې سوچ او فکر دې وي انشاءالله چې دا څومره خاصیتونه مې راته بیان کړل الله به دې دا په زړه کې راولي یادوئ به انشاءالله که نه کومو ملګرو ته یاد دی دروغ به ګورې راته نه وایې جومات کې ناست یې کومو ملګرو ته چې یاد دی لاس اوچت کې شاباس زما خو دا مقصد دی دلته خو چې مونږ راځو تعلیم او تربیت چې موږ څه زده کړو چا چاته چې یاد دی ماشاءالله چا چاته چې نه دی یاد اوس هغوی لاس اوچت کې شرمېږې ما دا خو موږ دلته لاس اوچت کې چې چا چاته نه دی یاد لاس اوچت کې چې چاته نه یاد لاس به اوچت ساتئ نه که نه ښکته کې به نه که نه لاس به اوچت ساتئ موږ رب سره واده کړو چې انشاءالله دا صورت په یادو انشاءالله ورسره ووایه او بیا به ځان په دې مفهوم او په دې مقصد باندې پیو چې په دې یو صورت ته ځان پې کړې انشاءالله دنیا دې هم ښه شته د آخرت الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي درود شریف ووایه اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زموږ په ګناهونو د عفو او د درګذر قلم راکاږي او دا قرآن شریف چې الله تا موږ دپاره د هدایت او د کامیابۍ یو لوی څیز رالی خدای موږ په دې باندې پې کې اوله
اولم په خدای زده کړه نصیب کړي او بیا پې راله خدای د عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي د دواړو جهانو شر هم الله محفوظ کړي الہ العالمین هم د هر قسم آفات و بلیاتو نه وساتي څومره ملګري چې جامع مسجد حلیم آباد ته راځي خدای هر قدم یې په تله نیکۍ کېښودي خصوصا زمونږ د سوات نه ډېر ملګري راغلي زموږ برکت خان هغه د سوات قسم دی چې هغې ځای ته ځي یو ورځ به دې لګي دې صرف زموږ د مینې او د محبت دپاره هغې لرې ځای نه ځي دغه شان زموږ نور ملګري دي د هغې بټخې نه لقمان هادي صاحب او وصال هادي صاحب موږ سره ډېره مینه محبت ساتي او ډیر په مینه او محبت باندې راځي الله دې دوی دا راتګ په خپل جناب کې قبول کړي او څه بعضې مشکلات دي هر چاته مشکلات راځي او د مشکلاتو نه لرې کولو لویه ذریعه د الله رب العالمین ذات دی او دغه دعاګانې دي نو تاسو هغې زموږ خصوصا هغې ملګرو ته عموما چې د چا مشکلات دي ټولو ته دا دعا وکړئ چې الله دغه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي او الله د هر قسم آفات و بلیاتو نه وساتي او سي د زړه حاجتونه دي سره ستاسو د ټولو هغه زړه حاجتونه الله په خپل جناب کې قبول او منظور کړي الله دې د خپل قهر او د غضب نه وساتي او د دواړو جهانو خیر دې الله زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي برحمتک یا رحمت